أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروزا. دا تدبیر منزل اتلس امورنا دا شپږم امر دی. دا د سوره نساء اوم نمبر آیت دی. دې کې په وراثت کې د ظلم د دفع کولو دپاره په وراثت کې د ظلم د دفع کولو دپاره په کورنۍ کې د ظلم د ختمولو لپاره شپږم امر ذکر کیږي. نو فرمایي للرجال نصیب، د نارینه‌و دپاره برخه ده. دا آیت چې دی ګویا چې دا د میراث په حکم کې یو تمهید بیانېږي، یو اجمالی حکم بیانې د میراث په باره کې. او په دور جاهلیت کې د میراث بنیاد چې دی دا په جنگ باندې و. کم کسان چې به په جنگ کې شریک کېدل د هغوی په میراث کې حصه وه، او څوک به چې په جنگ کې نشو حاضرېدلی د هغوی په میراث کې حصه نه وه. نو د دې قیدې او قانون تحت د زنانو حصه په میراث کې نه وه، بلکې زنانه به په میراث کې د ګډو بیزو په شانتې هغه تقسیمولی کېدلې. یعنې چې کله به میراث تقسیمېدو نو د هغه سړي ښځه او لوڼه به وارثانو ته په میراث کې میلاوېدل لکه د ګډو بیزو په شانتې. څنګه به چې ګډې بیزې په تقسیم کې هغه وارثان ته میلاوېدلې، دغه شانتې به دغه زنانه دا به هم هغه په میراث کې وارثان ته میلاوېدلې. نو کله به یو زوی د خپل مور هغه په میراث کې مالک جوړ شو، او دغه شانتې د خور مالک په جوړېدلو، او دغه شانتې بوډاګان چې دي هغو ته به هم په میراث کې حصه نه میلاوېده، ځکه چې دوی په جنګ کې شرکت نشي کولی، او ماشومانو ته به هم نه میلاوېدله، او معذوره کسان چې دي هغوی ته به هم په میراث کې حصه نه میلاوېده. نو دا د یو ظلم هغه په کورنۍ کې د یو ظلم قانونو چې یو کس ته به میراث میلاوېدو ځکه چې دی به روغ و، او بل به چې معذور و نو هلته به یعنې یو ورور ته به په میراث کې حصه میلاوېده د روغوالي د وجې نه، او بل ورور ته حصه ځکه نه میلاوېده چې هغه به معذور و یا به بوډا و. یو ورور ته به حصه میلاوېده او خور ته به نه میلاوېده ځکه چې هغه زنانه وه. نو د دې ظلم د دفع کولو دپاره دا حکم ذکر کوي. نو فرمایي چې للرجال نصیب، د نارینه‌و دپاره برخه ده. رجال عام دی، یعنی که دا ماشوم دی او که ځوان دی او که بوډا دی، خو چې دی
په نسب کې په ذوی الفروضو کې راځي د ده حصه ده. نو ګویا چې شریعت د میراث تعلق د جنگ سره جوړ نه کړلو، بلکې د میراث تعلق یې د رشتې سره وګرځو، چې د دې تعلق د رشتې سره دی، چې څومره نږدې رشته ده سړی د میراث حقدار دی. نو فرمایي چې د نارینه‌و دپاره برخه ده، که دا ماشوم دی او که لوی دی او که ځوان دی او که بوډا دی، که دی معذوره دی او که دا صحتمند دی، د ده لپاره یې څه ده؟ مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پریښي د مور پلار، والاقربون او د وینې رشته دارانو، نږدې رشته دارانو. دې کې هغه عام طور رشته چې ده، یو د وینې رشته او یو رشته د سخرګنۍ. نو دواړو رشتو ته ګویا چې په دې کې اشاره وکړلی شوه. که دغه رشته د نکاح د وجې نه جوړه شوې ده، والدان، او که دغه رشته د وینې رشته ده لکه اقربون، نو د دوی دپاره حصه ده. وللنساء او د زنانو دپاره هم نصیب برخه ده، حصه ده. په دې کې دا زنانه که دا بوډۍ ده، که ځوانه ده او که ماشومه ده، که معذوره ده او که صحتمنده ده، د دوی دپاره هم حصه ده. دا حکم شریعت په هغه معاشره کې بیان کړی دی چې په هغه معاشره کې به د زنانه په میراث کې حصه کېدل دا خلکو عار ګڼلو، ډېر د شرم خبره ورته ښکارېده، دا ورته د غیرت نه خلاف ښکارېدله. نو په هغه ماحول کې چې پای کې زنانه د میراث حقداره نه ګڼلی کېدله، دا د غیرت خلاف ګڼل، بلکې زنانه به په میراث کې تقسیموله، یعنې هغه به د نور مال په شانتې چاته په برخه کې میلاوېده. دلته کې د هغه په یو داسې معاشره کې، په یو داسې ماحول کې چې پای کې زنانه دا د وارث په ځای باندې په مال کې حسابېدله، د هغې دپاره شریعت حصه بیان کړی چې دا وارثه ده، دې له به حصه ورکوئ. لکه زمونږ معاشره کې هم ځینې خلک او خاص طور زمونږ پښتانه په دې عقله ډېره کمزوري کوي، زنانو په برخه کې هیروپیر کوي، چل ول کوي، لول حصه ورکوي نه، او که ورکوي نو هغه څه په چل ول باندې هغه څه ورکړي او سره ترې ونیسي، او ورکول هم په ډېر شرم سره وي. نو فرمایي چې شریعت په دغه معاشره کې چې پای کې سره د زنانه دپاره د میراث تصور نه و، د زنانو دپاره د میراث حکم وکړلی شو. نن سبا بعضې خلک اعتراض کوي چې د نارینه دپاره هغه پوره حصه ده او د زنانه دپاره نیمه ده، دې ته بې انصافي وایي. نو شریعت په هغه ماحول کې او په داسې معاشره کې د زنانه دپاره دا حق متعین کړی دی چې پای کې سره د زنانه د میراث تصور نه و. او دې ځای کې یو طرف ته د انسان د مزاج خیال ساتلی شوی دی
چې عام طور باندې خلک د زنانه په میراث ورکولو کې کمزوري کوي، دا هغوی سره اساني کړلی شوې ده. چېرې ته پوره حصه که نشي ورکولی، ته نیمه حصه ورکه، چې دا ستا په طبیعت باندې اسانه شي. او د زنانه سره ظلم په دې نه دی چې دې زنانه ته یو برخه د پلار په کور میلاویږي او یو ورته د خاوند په کور میلاویږي. نو ګویا چې زنانه ته حصه پوره میلاویږي، لیکن دا ده چې د دغه وروڼو دپاره د اسانتیا دپاره هغوی ته نیمه برخه ویلی شوې ده، ځکه چې د دغه وروڼو خو یو کور دی او د دې خور کورونه دوی، یو د پلار کور، یو یې خپل کوري، او په دواړو کې د دې حصه ده. نو فرمایي چې د زنانو دپاره حصه د مما د هغه مال نه ترکل والدان چې مور پلار پرېښې ده، والاقربون او رشته دارانو پرېښودې ده. څومره حصه ده د دې تفصیل وروسته را روان دی، لیکن دلته کې اجمال ذکر کوي چې حصه یې شته. مما د هغه مال نه قل که لږي منه د دې نه او کثر یا زیاتي. فرمایي چې عام طور باندې مونږه په دې باره کې ډیر زیات بې احتیاطي کوو. که چېرې یو سړي لږ مال پرېښودی، لکه فرض کړه موږ وایو چې یاره لږ 20 روپۍ په جیب کې وي، نور ورسره څه نه و، نو هغه بیا مونږه تقسیمو نه، هغه خو بیا مونږه په هېڅ کې نه حسابو. دغه لږ 20 روپۍ چې دي دا به هم د شریعت مطابق تقسیمیږي، هر وارث ته به د هغې نه برخه ورکولی کېږي. که هغه د یو وارث 12 انې رسي او که 2 انې رسي، په دغه 20 روپو کې به هر کس ته برخه ورکولی کېږي. دا به مونږ سپک نه ګڼو چې مړه زه په 12 انو څه کوم او زه په 1 پاو څه کوم. په دې وخت کې خو نه پاو چلیږي او نه 12 انې چلیږي، په دې وخت کې خو هغه روپۍ هم نه چلیږي، خبره د 10 روپو نه شروع کېږي. نو دا د شریعت حکم دی، که دا لږي دي او که ډېرې دا تقسیمول دي. دا مونږ چې کله مړي له غسل ورکو نو مونږ دا کمیس وله وشلوئ، نو دا هم چې د شریعت خلاف ده، دا میراث دی، دا کم کمیس چې دا اغوستی دی. اگر چې زموږ په معاشره کې خلک د هغې نه کرکه کوي یا خلک تیریږي، لیکن حکم خو دغه دی، که دا لږ دی او که ډېر دی دا به تقسیمیږي. دا درست نه دی چې وشلوه کمیس او بس لرې کوئ. څه چې هم د دې مړي نه پاتې شي دي، که لږ دي او که ډېر دي، دا په میراث کې ښودلی کېږي. چاته ورسېد جو هغه که علي او که نه علي، که چاله یې ورکوي او که غذاره یې خو دا ده چې تقسیم به یې کولی کېږي. دې باره کې د مفتي تقي عثماني صاحب د خپل پلار محترم یو خبره ذکر کړې ده چې زما پلار به چې کله مونږ ته ووي یاره اوبه راوړئ یا مونږ به روټۍ ویوړه پلار له یا بل څه شی به مونږه ویوړلو، نو چې زما پلار به کله اوبه وڅښلې یا به یې څنګه ډوډۍ وخوړله یا هغه شی به یې چې کله استعمال کړو لکه ناخن کاټ وغیره، نو مونږ ته به یې ډایرکټ وي دا وباسه، دا ویسه فلاني ځای کې کېږده. نو مونږ خو به وړو، کله ناکله په پای کې لم لیټ وشو، نو زمونږ والد صاحب په هغې باندې ډېر غوسه کېدو. نو مونږ ورته دا خبره وکړه چې یاره دا یو شی دی، ګیلاس دی یا پیاله ده یا د روټۍ لوښي دي،
ناخن کاټ دی دا به ویسو که نه نو په دې کې دله کې دا لږ ایثار شي نو په دې کې څه هغه خطره ده دا دومره زیات تاسو ولې په دې باندې هغه جذباتي کېږئ نو زموږ والد صاحب وایي دا خبره کوله چې ستاسو دا خبره په سمج کې ولې نه راځي ما په خپل وصیتنامه کې لیکلي دي چې په دې کمره کې چې دا څه دي دا زما دي او د دې کمرې نه بهر چې دا څه دي دا زما د کور واله دي نو که زه مړ شم او یو پیاله په دې کمره کې یا لوښی نو تاسو به هغه په میراث کې زما پسې حسابوئ الان کې به زما نه نو د دې د وجې نه زه په دې باندې سختي کوم نو یو پیاله او یو ګیلاس دومره شی دی نه که دا چاته په حق او که په ناحقه میلاو شي فرق نه کوي دومره شی نه دی مالی طور باندې لیکن دا دی چې د شریعت حکم دی که لږ دی او که ډېر دی په دې کې بې انصافي مه کوئ پردی مال مه تقسیموئ او خپل مال چې هغه د میراث حصه ده هغې نه بې پروا کېږئ مه نو فرمایش که لږ دی او که ډېر دی دا تاسو تقسیموئ نصیبا دا حصه ده مفروضا مقرر کړلی شوي دا د الله طرف نه مقررې حصې دي فرض کړلی شوي دي دا به خامخا هغه حواله کولی کېږي للرجال د نارینهو دپاره نصیبون برخه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښي دي مور پلار والاقربون او نږدې رشته دارانو وللنساء او د زنانو دپاره نصیبون برخه ده مما د هغې نه ترک الوالدان چې پرېښي دي مور پلار والاقربون او نږدې رشته دارانو مما د هغه مال نه قله که لږي منو د دې نه او کثر یا زیاتي نصیبا حصه ده مفروضا مقرر کړلی شوي